د کابل سیند د ننګرهار پورې ښکلې کوترې، ښایسته سړکونه، ښایسته ځای. دریای کابل که یک زیبایی و رونق به شهر کابل بخشیده بود، مگر متاسفانه لیام شهروندای ما و شما شهرولی به خپل هڅه کوي پاکوي به، مگر هم خاریان ورته توجه ډېره نه کوي پاکي و صفایي ته. این آدم تقریبا روزی 10-12 از همینجا می باشه. مندازه مردم هر کس از خانوالا دکاندارا در دریا مندازه. مسئولیت از کی است؟ هتل‌ها و امی رستوران‌ها و اینا آشغالی و پست پیاز و مثلا بعضی چیزای خود میرن در بین دریا میریزن. وخت کې د وچې کومه جاړه د کابل جان د سیند په غاړه او غاړه په غاړه د ننګرهار په طرف ځونه. سلامونه، ګلونه، احترامات د سلک روټ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو. هیله ورزو مې دا ده چې ټول به روغ خوشحاله او صحتمند واوسئ. خوږو لیدونکو، یو ځل بیا درته زه ستاسې ورور صاحب الله صافی په دې خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شئ وایم. نن مې د کابل ولایت د مرکزي سیمې او ساحې د شای دوشمشیرۍ ولي څخه همداسې غځېدلی د کابل سیند د ننګرهار پورې او د ننګرهار نه همدغسې بالاخره امتداد ډېر اوږد دی، په اباسین ورګډېږي. خو چون څه وچکالۍ وځپو او څه ګیله باید د خپله ځانه وکړو، نه له پردیو او نه په مجموع کې ډېر د دولت نه. په خاطر د دې د ښاروالۍ هر یو غړی او اشخاص نشي کولی چې زموږ او ستاسې مخې ته ودرېږي او هر یو ته وایي چې دا وکړه او دا مه کوه. په خاطر د څه د کابل سیند چې یو لرغونی تاریخ او ځانګړې ښکلا یې د کابل ښار ته ورکړې وه. شاید دوشمشیرۍ ولي مخکې مې تاسو ته یادوري وکړل چې زه په دغه سیمه او ساحه کې اوس قرار لرم. ښکلې کوترې، ښایسته سړکونه، ښایسته ځای، ښکلي خلک، مګر هم په ځای د دې چې د کابل سیند ښار ته ښکلا ورکړي برعکس بدرنګه کړی دی. د چا لخوا د چا په وسیله د خپله د کابل د میشتو اشخاص او افرادو لخوا رامنځته شوی. تل باید هڅه او کوشش وکړو چې څنګه خپل کورونه پاک ساتو، څنګه خپل محیط پاک ساتو. همدغه په شکل د اشکالو د کابل سیند ته هم باید یو نظر وکړو، ځکه هغه سیلانیان او خارجیان چې افغانستان د لیدلو په خاطر باندې راځي، د کابل جان د لیدلو په خاطر باندې راځي، نو دا باید ورسره باید دا خبره اضافه کړم چې د کابل سیند هم تر خپل نظر لاندې راولي، ځکه دا ډېر یو طولاني تاریخ لري او د کابل ښار او ښاریانو به د دغې اوبو څخه استفاده کوله. وچکالي که د الله د طرفه ده، نو صفایي خو زموږ او ستاسې په خپل لاس او په مټو په بازو کې ده. باید تل هڅه او کوشش دا وکړو لکه څنګه چې خپل د کور خواوشاوې او خپل کورونه پاک ساتو او د هغې په پاک ساتنه کې هڅه او کوشش کوو، نو د کابل سیند هم د کابل ښار هم لکه خپل کور او خپل محیط او خپل خواوشاوې. راځو د ښاریانو څخه هم لنډ نظرونه راخلو چې دوی په دې هکله باندې څه وایي. بیننده‌ای عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنین اینجا همراه ما یک هموطن ما استاد است در مورد صفایی دریای کابل. هم همراه صحبت میکنیم و در مورد کاروبارش همچنان. سلام بیادر. سلام علیکم. خوب هستی عزیزم؟ بخیر هستی؟ زنده باشی بیادر. قربانتان، ممنون بیادر. اگر خود معرفی بکنیم به بیننده ما. نام فواد خان امیری است، از ولایت تخار می باشم، باشنده کابل. بسیار خوب امیری صاحب، چی جور کردین؟ این چات فروت است، یعنی با اصطلاح ما شما ایره سالات میوه‌ای میگیم. درست. دیگه یک چند دانه کرچگک جور کردیم که هم مردم سر کار باشه و هم خود ما. چرا روی به این کار آوردی؟ کاروبارش چطور است؟ کاروبارش خوب است، هم دیگه بیادر به حسابی که یک 4 نفر سر کار شوه، غریبا و یک کسای دیگه و هم خود ما دیگه با او خاطر در این کار آمدیم. یگان مردم باز بسیار گیله و ناله میکنه که کاروبار نیست، اینطور است اونطور است. با اونا چی توصیه داری؟ برادر من براتون بگویم کاروبار انسان که بخواه هر رقم است، به خاطر که خواستن توانستن است
اگه هر کس هر چیزی را که بخواد برشان همه چیز میشه. اینیال فکر کنین شما ما از یک سرمایه کم که یک 4 نفر دیگر هم سر کار کردیم، خودمون هم سر کار هستیم، یعنی کلان افتخار برای خودم هم است، به همشهری و کلی مردمای ما. با اونا نفرایی که مصروف کار ساختین با اونا روزمز میتین یا روزمز میتیم، یک روزمزی هم میتیم که شاید هم حداقل یک معاش کارمند دولتی هم کدا خوبش باشه. ماشاءالله روزانه 400 300 دینا دنمی کراچی فایده میکنن و ما جایکای خلوت هم میگیریم که هم مزاحم به مردم نباشیم و هم خدمت به مردم کدا بتونیم، یک چیز پاک صحی خوب در مردم هدیه کدا بتونیم. درست است امیری صاحب. بیاین سری موضوع اصل دریای کابل که یک زیبایی و رونق به کابل شهر کابل بخشیده بود، مگر متاسفانه علی شهرونده ما و شما هر جایی که اشغال پیدا کنه میاره در دریای کابل میندازه. در این مورد چی نظر دارید؟ در این مورد نظر ما است که شاروال ما باید اینمی را پیگیری بکنه و از اینمی حداقل اگر هیچ نمیتونن که اینی روی شهر از ما شما از خارج مردم میاد اینجا میبینه، اگر نمیتونه مثلا پاک کنه حداقل روی امیر یک پوش بگیره که یک 4 نفر هم از این ما مثلا هستیم در روی سرک بزنیم در سر دریا، هم خوبش میشه، هم بازار میشه و هم صفایی هم چیز میشه. درست است. به ساخت و سازش خو شهروالی مکلف است، مگم امی اشغال خو شهروالی کوشش میکنه که جمع بکنه کارای شما میبینیم. خب بازم امی هموطنای ما شما یک ذره مقصر نیستن. اینال هموطنای ما شما اگر هر کس یک دانه خس آور داره در اینجا هیچ چیز نمیمونه. شما سعی کنین ما میتونستیم آشغال ما رو در این سرک پرتیم، اما ما یک پلاستیک یک چیز موندیم روزانه ای رو جمع میکنیم باز میبریم در یک جای میندازیم. اما رقم هر همشهری ما شما مسئول نمیست که هر چیز بگیره. در این باره باید 100% اینا کوشش خودشان بکنن که یک چیز به جای نپرتن. شهروندای عزیز باشنده بالخصوص ولایت کابل باید بسیار جلب توجهتان باشه که امی دریای کابل که پیشتر به شما یادآوری کردیم که این بسیار یک تاریخچه کلان داره و یک زیبایی خاص است با مرکز افغانستان با کابل جان. سعی و کوشش بکنین 6 میلیون 7 میلیون نفوس هستند در کابل که امی یک پلاستیک هم داریم، باور کنین که در شهر در امی کل دریای کابل چیزی نخواهد. خوب هر کسی یک چیز براتون مطرح کنم، هر کسی میگن نمایندگی از فامیل خودش میکنه. البته اگر ما شما این پاکیزگی و یک چیز بکنیم یک کسی دیگه که از کشور دیگه میگه بدر انمی چی یک مردمی است. اگر هر کسی که بیاد دمی را تیر شویره ببینه میگه اینا بدر خانه خودشان پاک کردن نمیتونه، چی برسه که برای ما یک کار بار تجارت یک چیز ما را پیش کنه. در هر نگاهی برای ما شما ضرر داره. جهان تشکر، سلامت باشید. ممنون، زنده باشید. بخیر. تشکر بازم. شکر دی الحمدلله چې دا راته وایي چې له خوست راغلی که له پکتیا؟ زه له خوست نه راغلی. له خوست نه راغلی. د کومې ولسوالۍ د خوست؟ د خوست علشیر ولسوالۍ. اوس زموږ لیدونکو ته ځان ورپېژنه. زه وحید الله خاورې د خوست علشیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راغلی یم کابل ته. په کابل کې به بیا دغه ځای ته د کوترو ځای ته راغلي یو چې دلته ډېر ښه ساعت تېرېږي. ماشاءالله تکړه سړی خو په دې ښکاري جمپر د پلنګي اغوستی دی. بینندای عزیز ماشاءالله مثل پلنګ وریاست. یا زړه سره دلته د تفریح لپاره راغلی وي، ته خو د کار د مصروفیت ځان بولي؟ نه دلته زه بس د تفریحي لپاره راغلی وم چې لږ ساعت تېری به وشي، لږ به وګرځو. څومره ښه. بیدون ته کابل ولایت د نورو ولایتونو ته هم سفر کړی؟ نه نورو ولایتونو ته هم سفر نه دی کړی. درس تعلیم مکتب ته تللی؟ مکتب مې څلورم سیمه پورې ویلی، په خط پوهېږم. ماشاءالله. نو کله چې مکتب ته تللی د څه شي په وسیله تللی؟ هغه د درې ټیرا بایسکل و چې د شاله خانه به ورور راپسې به و، هغه باندې به تلم. کومه ورځ ناهیلی شوی یې؟ نور ملګري دوستان چې ویني چې هغوی روغ دي ته نشې ګرځېدلی ناهیلي کوي؟ والله خو بس خامخا دا انسان دی که نه، ژوند کې رقم وخت راځي، خو زه بیا په دا ژوند راضي یم، شکر دی الحمدلله. ما نه ډېر بیکاره خلک دي زه چې ووینم، زه بیا په خپل ځان شکر وباسم. هزار بار شکر. هزار شکر. په څه شي کې د څه شي په اجرا کولو کې په کم کار کې ډېره درته ستونزه وي؟ والله کارونه خو ډېر دي ځکه چې انسان دی که نه هر چي ته محتاج وي، خو خامخا ونې وشي ته به هغه ولرې. طبعا. او طبعا بلکل. هغه نور دوستانو چې ستا په شان معیوبه دي هغوی ته څومره ډاډګیرنه ورکولی شي؟ هغوی ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې دا دنیا خو هسې هم تېره ده او ابدي ژوند هلته دی، هغه دنیا ده. نو مه ناهیلي کېږئ چې زما رقم سړی نه ناهیلي کېږي، تاسو هم مه ناهیلي کېږئ. و سړی ته دې ځمکې ته لږ ډېر نږدې باور وکړه، ډېرې پخې خبرې کوي. والله خو خامخا که نه
بیخي ډېر ژور لاړلې وای مه ناهیلي کېږې دا زندګي خو هسې هم تېره ده او کنه دا خو تیره ده دا خو لاړه دا خو بیخي ختمه ده دا زندگی زموږ تمرکز د کابل په سیند باندې دی ها. ښاروالي به خپله هڅه کوي پاکوي به مګر هم ښاریان ورته توجه ډېره نه کوي پاکي صفایي ته زموږ په ښاریانو د ښاریانو څه باید- پیغام ورته لري باید صفایي وکړي ځکه چې دا خو د انسان د بیمارۍ غږ ګرځي که نه سبب ګرځي سبب ګرځي نو باید صفایي هر وخت وشي چې هر ځای کې وي بیننده عزیز بسیار جلب توجه شما را میخواهیم بسیار باید متوجه باشیم بالخصوص باشنده شهر کابل بیادر ما سعی کنین اینجا آمده به خاطر تفریح یک نمونه است باید ما و شما با همین شکل و اشکال دیگه ولایت دیگه کشورها همسایه هر کسی که اینجا به خاطر سیل و چکر میآید باید کابل مثل شیشه واره پاک باشه ګران وروره هغه پوښتنه چې ما درنه نه وي کړې او ستا په زړه کې کم زموږ لیدونکي ته پیغام وي کم جواب وي کم سوال وي نیک دې په خدمت کې دی نو زه به نور صدر ته ووایم مانه خو نور څه خوشحاله اوسئ بس قدرمن شئ ژوندی ژوندی دی. اوسئ ډېره مننه. مننه ډېره وړاندې مننه شم. کور ودان کور ودان مننه بیننده های عزیز کسی که سر پول دریای کابل دستفروش است لباس ها را میفروشه امر ازی مصاحبه میکنیم به خاطر ازی که این آدم تقریبا روز 10-12 همینجا می باشه سلام برای سلام خوب هستین صحتمند سید قربان مظفر ممنون هستم زنده باشی سید مظفر خوش آمدی خوش باشین ممنون مظفر جان عزیز دریای کابل که ما شما الان مشاهده میکنیم و یگان تصویرها و ویدیوهایی که سابقا ما میبینیم خیلی فرق میکنه والا دیگه حال خیلی مردار شده مندازه مردم هر کس از خانوالا دکاندارا در دریا مندازه مسئولیت از کی است مسئولیت دیگه باید خود آدم نندازه دیگه خود آدم باید نندازه دست شاروال خونه باشه شاروال که کل جای منظم کنه خود ما شما که متوجه داشته باشیم پاک میشه امی 6 میلیون چیزی بالا باشنده کابل که داریم از یه چی تقاضایی داری والا تقاضای داریم دیگه که باید دیگه همکاری کنه که پاک کنن صدره شوه صدایی امی یک اشغال که اینا جمع بکنه روزمره چقدر میشه بسیار زیاد میشه یه دونه که کم کنه بسیار مگم برعکس برعکس از دیگه خیلی محیط خراب شده بسیار مردار شده مظفر جان عزیز تشکر قابل تشکر قربان تن ممنون زنده باش بیننده های نازنین و گرامی یک چیزی که بسیار دم ذهن ما میگرده و دریای کابل پر از اشغال و زغال ساخته و دریا را کثیف ساخته این استفاده از پلاستیک است سعی کوشش باید بکنیم که بدیل پلاستیک استفاده بکنیم وقتی که به خریداری در شهر میاییم یک چی برش میگه یک خریطه نخی یا مثلا از یک بوجی ساخته شوه هر جنسی که میخریم دمو بندازیم پس در خانه خود ببریم یعنی از پلاستیک باید پرهیز شوه پلاستیک زیاد استفاده نشوه از پلاستیک یک چیزی است که اگر بسوزه نفستنگی مشکلات امراض به انسان ها پیدا میکنه و اگر همینطور بندازیم تقریبا به طول چقدر مدت امیتو میمونه هم اشغال شد هم منطقه را کثیف میسازه و لحاظا به امیدی که زیاد استفاده و تمرکز سر پلاستیک نداشته باشیم بیننده عزیز بازم خوش آمدید با امیدی که خسته نشده باشین کاکام پکې راغی پروا نه لري سلام علیکم میدم سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما در خدمت هستیم تشکر برادر نامتان نام ما سید جلال یکی از دستفروش‌های شهر کابل جایی که ما قرار داریم کدام منطقه است این منطقه پل باغمومی کابل است جای تاریخی است بله جای تاریخی هست دیگه پل باغمومی درست مردمای زیاد مراجعه میکنه اینجا بله این منطقه است که از سر از این پل مردم عبور و مرور میکنه از سمت خیرخانه و تایمنی اینجا میاد سودای خود از مندهی میخرن از اینجا عبور و مرور مردم زیاد است عمر شما خود تقریبا به 50-60 سال رسیده تقریبا بله
دریای کابل سابق چه رقم بود حالی چطور است؟ والا دریای کابل در زمان قدیم که ما دیده بودیم، ما خود ما دمیشار کابل کلان شدیم. یک زمانی بود که در دریای کابل آب می آمد، آب بسیار پاک می آمد و حتی مردم در اینجا آبوازی میکرد. دریا بسیار تو پاک و منظم بود دیگه. این حال متاسفانه گفتین کالا چطور سال شما خودتون وضعیت دریا را میبینین که در بین دریا هتل‌ها و امی رستوران‌ها و اینا آشغالی و پوست پیاز و مثلا بعضی چیزای خود میرن در بین دریا میریزن. اگه شما توجه کنین کامرتون باز به اون طرف بگیرین انشالله شما همه چیز میبینین که دیگه و همه چیز خودش واضح است که مندازن. باز مردم کل ملامتی سر شاروالی و سر دولت مندازه. کی ملامت است؟ نه در این قسمت خود آدم نمیشه که شاروالی و دولت ملامت کنه. شاروالی و دولت در هر جای سدلای آشغالی رو در هر منطقه شهر گذاشته مانده و اونا باید از اونا به طور مثبت استفاده کنن. باید از آشغالی های خود منظم بیاره پرت. آدم گفتن نمیتونه. این حال اگه ما بگوییم مردم خواهد گفت، اگه ما رو در پشت پرده تلویزیون شما ببینه برای ما خواهد گفت که سعی کن که خودم ما رو با کجا مقایسه میکنه. شما برین امروز در کشورهای همسایه ما مثل ایران و تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان، ما خودم در کشور ایران زندگی کردیم، یک دانه گل سیگارت خود که از در روی سرک نمیندازه. یک طفل خودشون که یک پفک میخوره، امی پوست پفک خود اونقدر فرهنگ سازی کردن که میبره در سطل آشغال بندازه. یک طفل 5 6 ساله 4 ساله اونا ایر از داخل خانواده خودی برنامه رو تنظیم کردن. اونای فرهنگ پاکی شهر از خانه و خانواده خود نهادی نکردن. آموزش دادن، یاد دادن در مدارسشان، در مکاتبشان، در خانواده اون بر آموزانده شده. اما ما متاسفانه یک فرد کلان، یک فرد جوان، یک انسان 30 ساله از این سرک تیر میشه، کیله رو میخوره، پوستش در روی شار مندازه. دیگه گفتم نمیتونیم مثلا همین گل سیگارت بندازیم در روی سرک میاندازن. این کار زشت است، کار بد است. امیدوار هستم که مردم از این کشورها همسایه ما عبرت بگیرن، یاد بگیرن تا این شهر ما پاک شوه، صفا شوه، چون که شهر ما خانه ماست. بله. اگر ما داخل خانه خود خوش داریم که پاک باشه، مثلا جارو کردگی باشه پاک، اولی خود خوش داریم، باید کوچه خودم خوش داشته باشیم. وقتی که کوچه رو خوش داریم، جاده ها و سرک های من باید از پاک باشه. دیگه بالاخره تا که این روال ادامه پیدا کنه باید مردم یکم خود در این موضوع تکان بدن. در مورد استفاده کردن از پلاستیک، بله، در این مورد با هموطنای ما چی پیامی دارید؟ خب والا پلاستیک اگر نباشه، استفاده نشه، در کشور ما خوب است که پلاستیک استفاده نشه، چون پلاستیک یک مواد است که یه با آسانی از بین نمیره. در کشورها همسایه ما از کاغذ استفاده میشه. مثلا حتی اگر یک چیز را میخرن در پاکت کاغذی مندازه و او پاکت کاغذی هم خودش قابل ذوب است، حتی او را در زیر زمین هم دفن کنه و پس ذوب میشه. اما پلاستیک ذوب نمیشه. 100 سال هم که پلاستیک در زیر خاک بونه و یک روزی کنجا را پاس کنه همون پلاستیک میبرایه. باز کار بعد دیگه پلاستیک چیست که مردم ما یا از ناچاری یا از غربت این پلاستیک ها رو از روی شار جمع میکنه، میبرن در بخاری های خود میسوزن که بازی پس یک جنجال دیگه رو بپا میکنه، آلودگی هوا رو زیاد میکنه که به ضرر تنفس همشهریان عزیز ما میشه که ششا و ریایشون هم میگیره. شما خودتون میفهمین که باعث مریضی میشه. تشکر. قربان شما. تشکر. ممنون. از شما ممنون. خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو، په دې هیله او امید چې زموږ خپرونه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د کابل د سیند په هکله باندې، د ښار په هکله، د محیط زیست، د فرهنګ په هکله خو ډېر زیات وغږېدو. ارزومند یم خوږو لیدونکو چې زموږ د کابل ښاریان د کابل ښار ته د پاکي او صفایي په هکله باندې جدي توجه ولري. که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی د سره لایک، کومنټ، شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بله خپرونه چې زه صهیب الله صاحب سره د قدرمن ټیم ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسې په لویه بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست د سوکاله او ترقۍ د بریالیتوب د ژوند په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.